کله چې تا بیهان ته درد ورکنو ما ستا هره خبره ومنله اوس نو ستا وار دی چې زما احسان راته پوره کړې کبیره خیر دی ما سره داسې مه کوه اما هسې نم ډېر څه زغملی دي نور نشم زغملی زه بخښنه غواړم تبکي یوه خبره ښه په خلاصو غوږونو واوره ویدیا نه موږ کله یو ځای وو نه یو او نه به هم کله یو ځای شو شاردا مادر نه یوه پوښتنه وکړه زه د هغې سبب غواړم دا د چا ماشوم دی زما پخوانی خاوند مورجانې دا د دروف ماشوم دی که اوس هم زما په خبرو باور نه کوئ نه ټول فلم در وښیم له ما سره د دې پوره فلم شته دا ماشوم ستاسو د زوی دروف پانډې دی تاسو ما له دې کور نه باسئ تاسو د خپل زوی د ماشوم مور یو ځلې بیا له دې کوره باسئ نه که نه زه ډېره خوشحاله یم زه په رښتیا ډېره خوشحاله یم مننه کوم دروف پانډې چې ما ته د دومره لویه او ځانګړې ډالۍ راکړه زما د راتلونکي ماشوم پلاره اوس زه او زما ماشوم هیڅ کله له تا نه لرې کیږو زه در سره مینه لرم دروفه آدیتی اوهو دروفه زه ستاسو کورنۍ باندې د کوم بل چا ماشوم نه توانوم دا ماشوم ستاسو د زوی د دروف پانډې دی عادتي کوښښ وکړه چې زما په خبره پوه شې عادتي په دې کې زما تېروتنه نه ده زه ډاډه یم چې دا هر څه شر دا کړي او دا چې څنګه دا کار کړی زه خو په دې باندې نه پوهېږم عادتي زه قسم خورم ما کوم غلط کار نه دی کړی عادتي ستا هغه څښاک په یاد دي کوم څښاک مو چې څښلی و هغه شامپین زه ډاډه یم چې په همغه شامپین کې شر دا کوم څه اچولی و عادتي ستا په یاد دي که نه ته هم ویلې وه چې ستا سر خوږېږي زما سر هم ډېر دروند و عادتي په هغه څښاک کې کوم څه اچول شوي وه ما قصداً څه نه دي کړي عادتي زما په خبرو باور وکړه زه دوکه‌باز نه یم عادتي دا ته څه کوې عادتي ته څه کوې عادتي صبر وکړه عادتي هر څه چې وشول هغه اساسي سم نه و خو عادتي په غوسه کې کومه غلطه پرېکړه مه کوه هیله کوم دا ته څه کوې د څه شي غوسه خو په هغه چا باندې کولی شو چې موږ ورباندې حق ولرو کوم چا سره چې اړیکه ولرو دا ته څه وایې عادتي زه هغه وخت شوې او که خپل هوش دې د لاسه ورکړی وو ته زما او د شرداد ترمنځ توپیر ونه شو کړی ته پوه نه شوې دروفه چې هغه شردا وه زه پوه نه شوم عادتي زه اوس تا باندې زه باور نشم کولی او زه له تا سره په دې کوټه کې اوسېدلی نشم
ادیتي یو ځل په ارامه ذهن فکر وکړه. وګوره تېروتنه د دروغجان نه ده، د شاردا د هغې دوکه کړی، دا ټول کارونه د هغې دي. لوبه خو دوی ما سره کړې ده. حقیقت هم دا دی چې هغه ماشوم د دروف دی، او اوس د هغه ماشوم له کبله دروف او شاردا د تل لپاره یو ځای اوسیږي. هغوی هیڅکله له یو بل نه په پوره توګه نشي بېلېدلی، او موږ دواړه هیڅکله یو بل سره یو ځای کېدی نه شو. لاړ شه دروفه، لاړ شه. ادیتی هیله کوم زما خبره ومنه. تېروتنه زما نه ده، شاردا دوکه راکړې ده. دوکه وي او که تېروتنه، دا د دې زړه مات شوی دی. ادیتي ته د ټول ژوند درد ورکول شوی، هغه هم یوازې ستاسو له کبله. دا واخله وروره، ښه به وي چې تاسو له دې ځای لاړ شئ، ځکه چې تاسو د ادیتي هر څه ورنه واخیستل. بهانه دا څه لیونتوب دی، د دې په ځای چې د دوی ترمنځ دروغه وکړې ته دروف او ادیتي نوره. پوهېدم، زه ډېر ښه پوهېدم چې ته هم دا خبره کوې، ځکه چې ستا هم یوازې همدا زده دي، دوکه ورکول. وروره، دا چې اوس په تا باندې څه تېرېږي، یوازې زه ورباندې پوهېدلی شم. دا چې د خپلې مینې د لاسه ورکولو درد څه وي، یوازې زه ورباندې پوهېږم. له دې نه چې ادیتي سره هره شېبه دلته وځورېږئ، درد ووینئ، ښه به وي چې تاسو له دې ځای لاړ شئ، تر څو هغه خپله تا وبښي. شاردا له مانه هر څه واخیستل. اوس به خوند وکړي، کومې له ټولو نه دانه دانه غچ وانخیسته، نو زما نوم به هم شاردا. ممثلې، دا ټول څه دي؟ ښوونکي دې ژوندی وي، ښوونکي دې ژوندی وي.
کنه چې بهان جان څنګه خپل کم. زه غواړم بهان جان په پوره توګه خپل کم. ما ته یې مرسته کوي که نه؟ ویدیا زما ترلاسه کول زده نه دي، په زور اخیستل زده دي. په زور اخیستل را زده که. که غوږ داسې ونیول شي او که داسې ونیول شي خبره خو یوه ده، کار خو ارومرو کېږي. زه او بهان جان خو یو ځای کېږو که نه؟ تاسو له ما سره مرسته کوئ که نه؟ ښوونکي دې ژوندی وي، 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 ښوونکي دې ژوندی وي. له دومره یو سپک کار نه وروسته ته څنګه ارامه اوسېدلی شې شارده؟ او په یاد یې وساته تا زما د خور خوشحالیانې ونه واخیستلې، ته مې هېڅکله خوشحاله اوسېدلی او نه شي. رښتیا وایې تبکي، زما په لیدو سره فکر کوي چې زه خوشحاله نه یم. په اصل کې خو زه نن ډېره خوشحاله یم، ځکه چې اوس ستا خور خوشحاله نه ده. خوله دې سمه خوځه وه شارده، زړه خو مې غواړي چې یوه کلکه هیڅ کله بیا په دې اړه فکر ونه کې. اوس ته هیڅ حق نه لرې تبکي، نه د خبرو کولو او نه هم ما باندې د لاسو چتولو، ځکه چې اوس ته د پانډې کورنۍ ناوې نه یې، اوس ته د ښاغلي کبیر مېرمنه یې او د پانډې دغې کورنۍ سره اوس ته هیڅ کومه اړیکه نه لرې. خو زه او زما ماشوم اوس هم دې کورنۍ سره اړیکه لرو. دا د دروغو اړیکه ده، بلکل د دروغو، ځکه چې تا په چل دروغجان سره دا اړیکه جوړه کړې، هغه دې په دوکې سره په دام کې اچوله. زه نه پوهېږم چې ته څومره یو عمرداره لوبه کوې او ته دومره سپکی چې یوه ښځه یې خو بیا دې هم د بلې ښځې کور ورته وران کړ. ته څنګه دومره بې غیرته او خودخوا اوسېدلی شې شارده؟ ته ونه شرمېدې؟ ته خو باید دې چاته ښه مېرمنه نه شي. ښه مېرمنه خو ته هم نه شوې تبکي د خپل خاوند بېهان لپاره. تا خو بېهان ته دوکه ورکړه او کبیر سره دې واده وکړه. که ما د خپلې موخې لپاره دومره یو سپک کار وکړه، نو ته هم د خپلې موخې لپاره هم دومره یو سپک کار وکړه تبکي. نو موږ دواړه یو شان شو که نه؟ خو دومره توپیر لرو. کوم څه چې زه کوم هغه ټول کارونه د ټولو په مخ کې کوم، خو ته چې کوم کار کوي د ټولو شاته کوي، په پټه توګه کوي د بې غیرته انسانانو په شان. او د بې غیرته انسانانو په شان کارونه زما نه خوښېږي. نو ځکه په راتلونکي کې زما په غلط ثابتولو سره ځان رښتینې مه ثابتوه، پوه شوې؟ زما نه خوښېږي. اوس ځم آغلې کبیر کتیال. مېرمنه ته هم نه شوې تبکي د خپل خاوند بېهان لپاره دوکه خو ته هم بېهان ته ورکړه او له کبیر سره دې واده وکړه. دا ټول څه روان دي خدایه؟ ما غوښته چې هر څه سم کړم، خو اوس ورو ورو هر څه له لاسه ورکوم. زه څه وکړم خدایه؟ لومړی هغه کبیر دوکه راکړه او اوس هغې شارده زما خور سره. څه وکړم؟ ما ډېرې ستونزې اوس زغملې، لږ تر لږه زما د خور ستونزې خو لرې که، هر څه سم که. داسې یوه لاره راوښیي چې هغه سره
کبیر په دې وخت کې زه باید ورپسې ورشم. زه هرومرو د دې نقلي واده د اصلي کولو حقیقت باندې ځان او پوهاوم ښاغلی کبیر کټیاله. دا د څه لپاره زویه؟ ماشومتوب کې چې هر کله ما تېروتنه کوله نو ما په خپله دا لښته تاسو ته راوړله چې تاسو ماته سزا راکئ. نو بس اوس هم په ناپوهۍ کې له مانه ډېره لویه تېروتنه شوې ده مورې. تاسو ماته سزا راکئ. دروفه خوشیکه ده. مورې دا هر څه څنګه وشول؟ له مانه څنګه دومره لویه تېروتنه څنګه وشوه مورې؟ دا سمه نه ده مورې. له څومره ستونزو او زحمتونو نه وروسته ما خپله مینه ترلاسه کړې وه. اتتې مې ترلاسه کړې وه مورې، خپله مینه مې. مورې ما ته د کومې ګناه سزا راکول کېږي مورې؟ ما خو هېڅکله په ژوند کې چا سره که ته غواړې خپل ماشوم سره د چې کومه ژمنه کړې وه هغه پوره کړې نو تا سره زما د کورنۍ به ستونزې وزغمي. اوه مورې ما د طبقې او بېهندې پیلولو هڅه کړې وه که نه؟ خدای ماته د هغه سزا راکوي مورې. بس زویه څه چې کېدونکي وه هغه خو وشوه. داسې د ځان په ځورولو سره به څه ترلاسه کړې ها؟ رښتیا چې هر څومره تریخ وي، حالات چې هر څومره خراب وي دروفه زویه، مګر هغوی سره خو باید مقابله وکړو که نه زویه؟ او رښتیا هم دا دي چې د شاردا او د عادتي په نس کې ستا ماشومان دي زویه. دا رښتیا هېڅکله هم نه بدلېږي.
دی دا کبیر دلته د چا لیدو ته راغلی دی ته هو زه تاسو فکر کړئ چې کوم بل څوک به وي زه بخښنه غواړم تب کې ستا ټولې حادثې او تکلیفونه بې ګټې شول هغه داسې ده که نه کله چې تا زه څارلم نو ما ولیدلې نو ځکه مې ته غلط ځای ته راوست رښتیا زه باید ومنم ته ډېر ښه موټر چلوې زما ګرانې مېرمنې زما په څارلو به څه وکړې ها د شپې په دې وخت کې اواز یې ته نه ډارېږې زما په اړه هېڅ معلومات نشي ترلاسه کولی کوم څه چې ترلاسه کوې نه یوازې پښیماني او په کوم څه باندې چې پوهېږې هغه خو سنبال کړه ستا خور ادیتي د هغې په ژوند کې طوفان راغلی دی زما راز پرېږده او د خپلې خور ژوند وژغوره ښاغلی کبیر کټیاله له دې نه خو یوه خبره برسېره شوه چې ته هرومرو کوم راز لرې چې ته یې له ما نه او له دې کورنۍ نه له ټولو نه یې پټوي او ولې کبیره ته یې ولې نه وایي کبیره داسې څه مجبوري لري چې دا کارونه کوي چې تا زموږ دا د دروغو واده د ټولو په مخ کې رښتیا که د ځینو پوښتنو ځواب ورنه کړل شي نو ښه به کله چې د هغوی سم وخت راورسېږي نو ټول به ورباندې پوه شي او د هغه سم وخت هغه مهال راځي کله چې زه وغواړم نو ځکه خپل او زما وخت ما بربادوه پوه شوه راځه چې کور ته لاړ شو زه تا داسې یوازې نشم پرېښودی ځکه چې ته زما مېرمنه یې لاړ شو راځه تب کې تاریخ تیا ویلی د سپوږمۍ په رڼا کې یوازې د باندې په آزاده هوا کې مینه کول بیل خوند لري تا خو به هغه سندره اورېدلې وي که نه اوهو د قدم خاورو ښکلولو ته دې پرېنښودم دا جمله پاتې شوه ویلو ته دې پرېنښودم تا سره مینه لرم تا سره مینه لرم زه ښه سندرغاړی نه یم خو که اجازه وي نو یوه خطا کولی شم ها
څه وشوه کوم څوک راغی دا یې خو ستا پخوانی خاوند دی په دې کې د ډار څه خبره ده مونږ دواړو واده کړی دی مونږ چې هر څه وغواړو په هر ځای کې وغواړو او هر کله یې وغواړو کولی شو له پردیو خلکو نه لږه لرې اوسېږه خدای خبر چې کله به د چا نیت بدل شي معلومه نه ده اوهو زه تا څه فکر کړی و عادتي به د والدینو نه راغواړي هغې خو په خپله ته له خپلې کوټې نه ایستلی یې خو اندېښنه مه کوه بس دی شاردا بس دی درفا زما خبره خو واوره هاي درفا زما د راتلونکي ښایسته او نازولي زوی پلاره له خاوند نه پرته خو د میرمنې دود نیمګړی وي که نه ها اچھا نظر
کبیره ده دا ته څه کوې ما ښکته که کبیره خپله مېرمنه په غېږ کې اخلم د بل چا خو نه اخلمه که نه په اصل کې ته خو باید خوشحاله شې چې ستا خاوند تا سره دومره مینه لري آرامه شه کومه ستونزه نشته ما ښکته که کبیره ما ښکته که ګوره ته له خپل حد نه تېرېږې ما ښکته که کبیره ما ښکته که دا څه بېادبي ده آرامه اوسه طبکې زه ستا لپاره یو څه لرم ښکته مې که او دا د ستا لپاره حیرانوونکې ډالۍ اوس دا نو څه تمثیل دی د کور کمانو دود تر ننه پورې به هیچا په خپل واده کې د کور کمانو دود په دې توګه نه وي ترسره کړی کبیره ده ده تر ننه پورې به هیچا په دې ډول دا دود نه وي ترسره کړی د کور کمانو دود دې مبارک شه ګرانې کورکمن دی که د کورکمن هاوس خو هغه یو بل سره څومره ښه ښکاري که نه بهان جانه یوه خبره وکم رښتیا د کورکمن دود خو زموږ واده کې نه و ترسره شوی راسه که نه اوس چې تیار دی موږ به دا دود سرته ورسوو راسه که نه که چیرې ته زما په ځای وای نو ته مجبوره کېدې چې داسې کارونه وکړې څه شوي ترورې ما او طبکې خو د کور کمانو دود ترسره کړ همدلته ودرېږه مشرای تاسو څنګه داسې ویلی شئ ما له طبکې سره واده کړی تاسو واده نه دی کړی دوکه دا دوکه هم له طبکې سره هم موږ ټولو سره دوکه کوي
یو ځل خو ستا د ټولو ثبوتونو په لیدو سره ما باور کړی و خو زه خپله تپکې باندې له ځانه هم ډېر زیات باور لرم په ژوند کې مې یو ځل یوه تېروتنه کړې هغه بیا هېڅکله هم نه تکراروم زما تپکې مړه کېږي خو هېڅکله هم کوم غلط کار نه کوي کبیر کټیاله او هغه له بېحانه پرته د بل چا کېدلی نه شي ګوره زه نه پوهېږم چې ته ولې دا کارونه کوې خو که چېرته ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا کوې که نه نو له ما سره چې هر څه شته ټول یې تا درکوم پرته له دې چې ته یې وغواړې زه یې درکوم د دغو پیسو په اخیستو سره به زه څه وکړم دا پیسې یو انسان ته درد ورکولی شي خو د هغه دردونه نشي لرې کولی او زه دلته د درد له منځه وړلو لپاره راغلی یم زما موخه هغه وخت پوره کېږي کله چې تبکې زما مېرمنه له ما سره اوسېږي که امکان ولري نو تاسو ما وبخئ ته مرسته نشي کولی کومه خبره نه ده مرسته مه کوه مګر زه اجازه نه ورکوم چې زما د انګور په ژوند کې کوم درېیم کس راشي او د هغې ژوند برباد کړي سیواکا دلته هم نشته چیرته دی مهرباني ورندارې ته چیرته وې لږ څه وخت راهیسې غږ درته کوم تر څو چې زه چغه ونه وهم ته یې نه اورې ها ما چې کوم څه غوښتي و هغه دې راوړه راوړې مې دي دا دي مننه ولې دلته ولاړې ما ته ګوره لاړ شه د کور نور کارونه وکړه سمه ده په امیدواره یې څو میاشتې وروسته خو ستا نس غټېږي هغه وخت به د وزن څنګه شي اوهو هر څه چې غواړې په مزو یې وخوره بېغمه یې وخوره شارده ځکه چې ته د پانډې دغه کورنۍ ته وارث راولې واخوره عادتي څه شوي دي ولې زما په لیدو سره تښتې غواړې اچار وخورې ښه ته هم امیندواره یې ستا زړه به م غواړي چې اچار وخورې کومه ستونزه نشته موږ دواړه یو ځای اچار خورو حسنم موږ دواړو دروف یو بل سره شریک کړی دی باور وکړه څومره چې د دې اچار خوړل خوند کوي دروف هم په همدې توګه بس خپل حد وپېژنه شرده دا مه هېروه چې زه د دروف مېرمنه یم او ته زه څه د خپله مېرمنه توب غرور د بل چا ته ور وښیه زه هم د دروف د ماشوم مور کېږم پوهه شوې د پانډې دغه کورنۍ ته زه هم وارث رابلم دا په دې معنا ده چې موږ دواړه برابر یو برابرې موږ هېڅکله برابرې اوسېدلی نشو شرده زه د هغه ښځه یم مېرمن شرده او ته زه څه ووایه ته پوهېږي که نه چې د دنیا خلک د یو سړي بلې ښځې ته څه شی وایي او د هغې ماشوم ته څه شی وایي زه غواړم ستا له خولې نه یې واورم ووایه ته عادتي یعنې چې هغه د کوم بل لیک په اړه خبرې کولې دا لیک خو به هغه لیدلی هم نه وي او زه باید یې ولاره پیدا کړم تر څو د هغه کبیر کټیال راز برسېره کړی شم زه د دې کور لومړی داسې ناوې یم چې غواړم خپله خواښې ووژنم دا خواړه دا زنځیر